بسم الله الرحمن الرحیم. قدرمنو کتونکو، امید لرم چې تاسو به ښه. نن زمونږ د پښتو د املا لسم کلاس دی. په تیرو ویډیوګانو کې مونږ د پښتو توري د هغې استعمال او هغې څنګه لیکل کېږي د هغې مونږ ویلي او په هغې کې مثال 15 یګانې وي او د هغې استعمال هم مونږ ویلی دی. او بیا د پښتو چې کوم مخصوص توري دي، ځانګړي توري چې دي، هغه څلور دي: زیم، سیم، ګ او خین. د دې استعمال هم مونږ ویلی دی، خو نن بیا د هغه 15 یاګانو او د دې څلورو مخصوصو تورو د پښتو مخصوص توري دي، د دې بیا لږ اعاده کوو. څنګه چې لومبې مونږ سره توري دي زیم، دا مونږ ته پته ده چې دا د دوو تورو فرق ختمولو دپاره هغې په زیاده استعمالیږي، د ز او د جیم. زیم چې دی دا د ز او د جیم فرق ختمی او استعمال یې څنګه دی. نو دا مثال لکه مونږ لیکو زمون، دې کې استعمالیږي، یا مونږ لیکو زناور، ټیک شو، یا مونږ لیکو ځوان، دا پای کې استعمالیږي. په تفصیل سره بیا مونږ په مخکې ویډیوګانو کې ویلي چې دا مونږ په ز سره ولې نه لیکو. نو زمون مونږ ویلي دي چې کله هغه پښتانه کم لفظ کم ټکي په جیم سره ادا کوي او مونږ یې په ز سره ادا کوو، نو هغه مونږ په زیم سره لیکو. لکه هغې وایي جمون، مونږ وایو زمون، نو مونږ یې په ز سره ادا کوو او هغې په جیم سره ادا کوي، نو لحاظه دا به مونږ په زیم سره لیکو. یا مونږ د بلې ژبې نه یو ټکی راغلی په جیم سره راغلی، نو هغه به مونږ په پښتو کې بیا په زیم سره لیکو. لکه زناور، دا په بل ژبه کې جانور دی، هلته په جیم سره دی، دا مونږ په زیم سره لیکو. یا ځوان دی، دا په بله ژبه کې جوان دی، خو چې پښتو کې لیکل کېږي نو دا بیا په زیم سره لیکل کېږي، دا به ځوان لیکل کېږي. بل یو تور مونږ سره دی سیم. سیم چې دی دا د دوو تورو فرق ختمي، چې هغه د سین او د چی. سیم مونږ سره د دوو تورو فرق ختمي، د سین او د چی فرق مونږ سره ختمي. د سیم استعمال مونږ لیکو چې ساروی، یا مونږ لیکو سپلی، سپلی شو، یا سادر. داسې بلا شي نور ډېر شي ټکي دي چې کله زمونږ افغانستان والا رونه خویندې یا کویټې والا، بلوچستان والا، هغې یو ټکي په چې سره ادا کي او مونږ یې په سین سره ادا کوو، نو هغه ټکي به مونږ په سیم سره لیکو. یا د نورو ژبو نه په چې سره راغلي، نو هغه به مونږ په سیم سره لیکو. لکه ساروی دی، نو اصل کې دا په بله ژبه کې یا پارسي یا په اردو کې د چارپا ویل کېږي، په چې سره لیکل کېږي، نو دا دلته مونږ په سیم سره لیکو. یا سپلی شولې یا صادر شو، نو سپلی مونږ چپل نه وتی دی، نو چې سره راغلی، د بل ژبه کې د چې سره ویل کېږي. او یا چادر دی، نو په بل ژبه کې دا په چې سره دی، چې پښتو ته راځي، نو دا بیا مونږ په سیم سره لیکو. دغسې بل یو تور مونږ سره دی ګ. ګ هم د دوو تورو فرق ختمولو دپاره استعمالیږي، د ګاف او د جی. د ګاف او د جی فرق ختمولو دپاره به هغې په ځای باندې به ګ استعمالیږي. لکه ګ استعمال مونږ لیکو چې ګیره، ګیره، یا مونږ لیکو مونږ، مونږ، یا مونږ لیکو غږ، غږ. دا مونږ په ګ سره لیکو. نو زمونږ کندهارۍ لهجې والا رونه چې کم ټکې په جې سره استعمالي او مونږ هغه ټکې په ګاف سره استعمالو، نو هغه مونږ بیا په ګ سره لیکو. چې هغه رونه یې په جې سره ادا کوي، مونږ یې په ګاف سره ادا کوو، نو داسې ټکي به مونږ بیا په ګ سره لیکو. لکه زمونږ هغه رونه چې دي، نو هغې جیره وایي، نو مونږ دا په ګاف سره ادا کوو، ګیره ورته مونږ وایو، نو دا به لحاظه دغې فرق ختمولو لپاره دا په ګ استعمالیږي. یا مونږ دی، نو هغې وایي مونج، مونج، نو مونږ هغې په جې سره استعمالي، مونږ یې په ګاف سره استعمالو، لحاظه دا مونږ په ګ سره لیکو. یا غږ شو، داسې ډېر شي ټکي دي چې هغې د جې سره ادا کوي او مونږ یې په ګاف سره ادا کوو، لحاظه دغه فرق ختمولو دپاره دا مونږ په ګ سره لیکو. بل یو تور مونږ سره دی خین. خین چې دی دا د خ او د شین
فرق ختمولو لپاره استعمالیږي. چې کم ټکي مونږ په خې سره استعمالو او هغه رونه کندهاري لهجې والا رونه چې کم دي هغه په شین سره ادا کوي نو هغه مونږ په خین سره لیکو. لکه مثال مونږ لیکو پښتو، پښتو دغه خین استعمال شو. یا مو لیکو غاخ، دا دلته خین استعمال شو. یا مو لیکو پیښور، پیښور دا مونږ په خین سره استعمال کو. یا مو لیکو خېګړه، بلا شي ټکی دي چې مونږ لیکلی شو خېګړه. نو زمونږ کندهاري لهجې والرونه یا بلوچستان والرونه هغه پښتو هغه وایي پښتو، مونږ پښتو وایو. مونږ خې ادا کوو هغه شین ادا کوي، لہذا د پر ختمول لپاره به خین استعمالي کی. ځکه دا خین پښتو ته راغلی دی چې دا د دواړو لهجو فرق ختم کی. نو دا مونږ ته پښتو وایو هغه ته پښتو وایي. نو لہذا د شین او د خې پر ختمول لپاره د خین استعماليږي. هغه رونه به دا پښتو وایي، مونږ به پښتو وایو. یا غاخ ته نو مونږ ته غاخ وایو هغه ته غاش وایي. نو دا په خین سره لیکل کی. یا پیښور نو هغه رونه ته پېښور وایي، مونږ ته پیښور وایو. یا شانتي خېګړه یا شېګړه، ټیک شو. دا شانتي دا ټکی په دې ډول باندې استعماليږي. او د دې دا توري چې کوم دي د پښتو خاص توري مخصوص توري جدي دا د بدی وجه پښتو ته راغلي چې دا د دې دواړو لهجو د فرق ختمولو لپاره زمونږ د لیکدود د ټیکولو لپاره دا پښتو ته راغلي دي او ځکه دا استعماليږي. نو امید لرم چې تاسو په دې باندې پوه شوي یې. د سره بیا 15 یګانې دي، هغه مونږه سرسری استعمال وایو. لومبه مو سره دا معروفه یې، دویمه ده مخصوصه یې، دریمه ده تانیث یې، او څلورمه ده د امر یې یا امریه یې، او پنځمه ده مجهوله یې یا اوږده یې. دا ته مونږ وایو معروفه یې، مخصوصه یې، د تانیث یې، د امر یې او مجهوله یې. د دې مونږ استعمال لنډو لنډو باندې وایو. معروفه یې به کوم د استعمالي کله چې د یو جملې په اخر کې د ای आवाज راتلو نه ترکیبه دا یې معروفه یې استعمالي کې. لکه مونږ وایو لرګي، دلته ای आवाज ورکی دا معروفه یې استعمال شوله. یا د یو جمع مذکر د لپاره هم دا استعماليږي. لکه مونږ وایو لرګي یو دی چې ډېر مونږ جمع استعمالو نو مونږ وایو لرګي. یا مونږ وایو بنګړي، بنګړي دلته هم دا یې استعمال شوه. یا مونږ لیکو موسمي، موسمي، ټیک شو. دا دلته کې استعمال شوه. دویم مونږ سره دا مخصوصه یې، مخصوصه یې دا د مؤنث جمع مؤنث لپاره استعماليږي. لکه مونږ وایو خزه نو مونږ لیکو خزي، ټیک شو. خزه واحد دی او دا غي جمع مونږ لیکو نو بیا به د مخصوصه یې سره مونږ لیکو. یا مونږ وایو چې بیزا نو بیزي، ټیک شو. یا مونږ وایو خېګړه نو خېګړې، خېګړې، خېګړه مؤنث ته د هغې جمع چې موږ جوړو نو دا موږ مخصوصه یې سره جوړو خېګړې. درېیمه موږ سره د تانیث یې د نوم نه پته لګي چې دا د مؤنث اسم دپاره استعمالېږي. لکه موږ وایو کټوی، ټیک شو. یا موږ وایو بوجې، یا موږ وایو تورې، ټیک شو. سبزي چې کومه ده نو دا د مؤنث اسم لپاره استعمالېږي. بل موږ سره یې دا څلورمه د امر یې ورته ویل کېږي چې په کومه جمله کې حکم راغلی یا به کې څه درخواست یعنې التجا راغلی نه کې به د امر یې استعمالېږي. لکه موږ وایو زه، یا موږ وایو مزه، یا موږ وایو مزه، یا موږ وایو دوی بوزه، ٹھیک شو. نو په کوم کې چې درخواست یا حکم راغلی نو هغه موږ په امر یې سره لیکو. بل موږ سره دا
مجهوله یې. دې کې زه یو خبره کوم، زمونږ افغانستان یا بلوچستان والرونه هغه دا یې استعمالي، ساده یې چې ټکي مکي وطني، مونږ دا مجهوله یې استعمالو او هغې دا ساده یې استعمالي. د هغې د اوږده یې په ځای باندې هغې دا ساده یې استعمالي. په کومو کتابونو کې چې داسې یې راغلي د دې مطلب بس دا اوږده یې ده یا دا مجهوله یې ده. هغه رونه بلوچستان والا یا افغانستان والا رونه دا یې استعمالي او مونږ دا مجهوله یې استعمالو. دا د واحد مذکر دپاره استعمالیږي، لکه مونږ لیکو چې سړی، ټیک شو، یا مونږ لیکو چې کړی، ټیک شو، یا مونږ لیکو چې دا کار شوی دی. دلته شوی دی کار څه دی؟ مذکر دی، دلته کوم دا اوږده یې استعمالیږي. امید لرم چې تاسو په دې 15 یاګانو او د پښتو چې کوم څلور مخصوص توري دي د هغې په استعمال باندې پوه شوي یې. بیا هم څوک نه یې پوه نو کمنټس کې مونږ ته تاسو ویلی شئ چې په کوم ځای نه یې پوه یا زمونږ په دې لیکچر کې څه غلطي، کمی، کوتاهي، هغه تاسو مونږ ته په کمنټس کې ویلی شئ. ډېره مننه.